طالبان وایي په کندهار کې د امریکایانو یوه الوتکه راغورځولې. ډېر په خیر راشئ. وروسته له هغه چې امریکایي چارواکو په کندهار هوایي ډګر کې د خپلې یوې الوتکې د بیړنۍ ناستې خبر ورکړ، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یادې الوتکې د غورځولو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د امریکایي ځواکونو یوې الوتکې پرون د کندهار په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناسته کړې. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو ویان سني لګیت د دې خبر د پخلي ترڅنګ ویلي چې دغه C-18 ګلوب ماسټر الوتکه د کندهار په هوایي ډګر کې د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناستې ته اړه شوې. د لګیت په وینا د الوتکې د دوی په خبره د دښمن د تحرکاتو له امله ناسته نه ده کړې او نه هم پکې کوم چاته زیان اوښتی دی، خو په وینا یې پیښه تر څېړنې لاندې ده. د ایران تصنیم خبري آژانس چې د ایران د حکومت په پلوی د طالبانو ملاتړ کوي لیکلي د تیر کال د دلوې په میاشت کې هم د امریکا د هوایي ځواک یوه A-11 بم غورځوونکې الوتکه د اطلاعاتي عملیاتو د ترسره کولو پر وخت رالوېدلې او راپورونه وایي چې پکې ناست ټول کسان د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې CIA غړي وو چې ځای پر ځای وژل شوي دي.